السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحیم الله متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په مکروهه اوقاتو کې د تلاوت سجده کول څنګه دي؟ یعنې د لمر ختو په وخت کې، د لمر پریوتو په وخت کې، همدارنګه د لمر اوړېدو په وخت کې، په دې درې اوقاتو کې د تلاوت سجده کیږي که نه کیږي؟ په یوې مسئلې باندې باید موږ او تاسو ځان پوه کړو. کله چې تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ او تاسې په قرآن کریم کې هغه آیت ولولئ چې په هغه کې سجده ده، نو په هغه ساعت کې په تاسو باندې د تلاوت سجده نه واجبیږي. یعنی هدف مې دا دی چې د سجدې ادا کول په هغه وخت کې په تاسو باندې واجب نه دي، وروسته هم کولی شئ. که تاسو وروسته هم ادا کړه غاړه مو پې خلاصیږي. نو په سجدې تلاوت کې هم د مکروه او غیر مکروه وختونو رعایت ضروری دی. چې کله سجده په مشروع وخت کې واجب شوي وي، نو په مکروهه وختونو کې ادا کول جایز نه دي. تا د سهار لمانځه نه وروسته قرآن کریم تلاوت که، هغه آیت دې ولوستو چې په هغه کې سجده ده، نو اوس که د لمر ختو په وخت کې دا سجده ته ادا کوي، دا صحیح نه ده. همدارنګه تا د ورځې په 11 بجو کې قرآن کریم تلاوت که او هغه آیت دی ولوستو چې په هغه کې سجده ده، نو اوس د زوال په وخت کې د لمر اوړېدو په وخت کې که سجدې تلاوت کوي، صحیح نه ده. همدارنګه که تا د مازدیګر مانځه نه وروسته د قرآن کریم تلاوت کوو، سجده در باندې واجب شوه، که د لمر پریوتو په وخت کې سجده ادا کوي، دا سجده دی صحیح نه ده. هو البته که چیرته په مکروهه وختونو کې د سجدې آیت تلاوت شي، نو د سجدې ادا کول په همدې وختونو کې بیا جایز دي. د لمر ختو په وخت کې د قرآن تلاوت کوه، هغه آیت دی ولوستو چې په هغه کې د تلاوت سجده ده، نو کې په همدې وخت کې سجده وکړي، مشکل نشته. همدارنګه د لمر اوړېدو په وخت کې، همدارنګه د غروب په وخت کې. خو چې په مشروع وختونو کې د قرآن لوستی سجده در باندې واجب وي، که هغه بیا په مکروهه وختونو کې ادا کوي، ادا کولی بیا صحیح نه دي. هندیه په اول جلد کې په 115 صفحه کې په 14 فصل کې باب کې الباب الثالث عشر فی سجود التلاوه په دې کې لیکي ولو تلاها فی وقت مباح فسجدها فی اوقات مکروهه لم تجز. کې قرآن کریم غیر له دې درې وختونو نه په نورو اوقاتو کې ولسته، سجده پې واجب شوه، اوس یې که په مکروهه اوقاتو کې ادا کوي، دا سجده صحیح نه ده. او ابن عابدین شامی رحمه الله په 2 جلد کې په 106 صفحه کې باب سجود تلاوت کې، او خلاصة الفتاوا په اول جلد کې 190 صفحه کې لیکي علامه ابن عابدین شامی د حسکفي د دې عبارت لاندې بشروط الصلاة دې لاندې لیکي چې وکذا یشترط لها الوقت حتی لو تلاها او سمعها في وقت غیر مکروه فاداها في وقت مکروه لا تجوز. که په غیر مکروه اوقاتو کې تا هغه آیت ولستو چې په هغه کې سجده د تلاوت ده، یا دی په غیر د اوقات مکروهه نه تا سجدې تلاوت واورېدله، نو اوس که په مکروهه اوقاتو کې ادا کوي، صحیح نه ده. هو که دې په مکروهه اوقاتو کې تلاوت کوه، په همدغه وخت کې سجده در باندې واجب شوه، ادا دې کړه، بیا کوم مشکل نشته دی. څنګه ښکلی دی قرآن رب رالیږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 قرآن